د کډوالو د ستنېدو بهیر کې تیزی سره په مرکزي ښار پېښور کې د ملکیتونو سوداګري متاثره شوی. هغه سوداګر چې ملکیتونو په پیر او پلور کې پانګونې کړې وایي د افغان کډوالو تګ سره په کاروبار بدې اغېزې شوي. افغانیان په یو دم په دومره زیات تعداد کې چې روان شول د هغې په نتیجه کې خامخا په پراپرټۍ باندې اثر پرېوتی ځکه چې دوی دلته خپله پراپرټي اغوستې وه کرایې په شکل کې مو اوسېدل او خپل کورونه یې اغوستي وو. هغه اوس یو دم روان دي نو په پراپرټۍ باندې خو ډېر اثر پرېوتی تقریبا 20-25% پرېوتی دی. د افغانیانو تګ هم غټه مسله ده او ورسره ټیکسونه هم په دې ټایم باندې راغله نو دواړه تقریبا راسره مکس شوي دي او چې دواړه یو ځای شول نو د اثر د کم نقصان چې دی د خلکو ته لاس دی دا هم تقریبا ډبل شوی دی. پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي سخته کړې او په اسلام آباد کې ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې روان کال قریبا د 150 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغان کډوالو تګ سره په پېښور کې د کورونو کرایه هم کمې شوي. تقریبا د 10 ورلې کور کرایه وا 40-45,000 وا اوس تقریبا 35,000 روپۍ کور ملويږي خو اختر نه پس کې دي چې بدې نه مرزان شي. خو د پېښور ځینې اوسېدونکو بیا د کورونو په خالي کېدو د کرایه په کمېدو خپله خوښي څرګند کړی. دا صحیح خبره ده چې دا کرایانې کمه شوي دي کورونه هم خالي شوي دي مخکې ډېرې زیاتې کرایانې وې موږ به نشو ادا کولی خو چې څنګه افغانان لاړل نو کورونه هم خالي شو او کرایانې هم ډېرې زیاتې کمې شوې نو موږ ډېر پرې خوشحاله یو ځکه چې موږ اوس کرایانې ادا کولی شو په اساني طریقې سره او ډېر زیاتې کمې شوي دي دا موږ دپاره ډېره ښه خبره ده. په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې نیمایي غیر رجسټر دي.